تاریخ موږ ته د پخوانیو خلکو د عروج او زوال لاملونه را په ګوته کوي او د هغوی کارونه، وړتیاوې، ځانګړتیاوې او ترقي راښایي چې دوی دې لوړ مقام ته څنګه ورسېدل، څنګه خپل وروسته پاتې حالت ته یې بدلون ورکړو او بیا ولې، یعنې څه داسې کارونه وو چې د هغې په وجه د هغې تمدن او ترقۍ څخه د زوال په لور لاړل. اوس د هغه خلکو له تجربو یعنې بریا او شکست نه څنګه فایده اخیستلی شو، د هغوی څخه کومې داسې غلطیانې شوي دي چې د هغې په وجه ورته د غلامۍ زولنې په خپو کې پرېوتې دي او کلونه د پردیو تر زور، زیاتي او ظلم لاندې پاتې کېدو لپاره مجبور شوي دي. تاریخ نوي نسل ته د پوهې، علم، ورورولۍ، یووالي، شجاعت، ترقۍ او نوښت درس ورښایي او په دې تیارو کې ورته د رڼا ډیوې په لاس ورکوي او د دښمنانو له اشعال او استعمار څخه ازادي ورکوي. تاریخ یادول د احساس، غیرت او د بدلی اخیستلو جذبه راپاروي. د خپلې خاورې او دین په ساتنه د مشرانو او نیکونو سرښندنې، قربانۍ او اشغالګرو دښمنانو ته شرموونکو ماتو ورکولو د حماسو او ولولو داستانونه او پیښې مخې ته ورږدي. تاریخ لوستل ځوان نسل ته د خپلو نیکونو زنګ وهلو تورو اخیستو او هر ډول ظالم او اشغالګرو سره د مبارزې لپاره هڅوي او له لاسه تللې ازادي او حریت لاسته راوړلو لپاره یې راژوندي کوي. دا د الله تعالی سنت او طریقه ده چې د هر ظالم، جابر او سرکش لپاره خپل سرښندونکي رالیږي او د هغه کمزورو او بېوزله په ظاهري شکل وروسته پاتې خلکو په لاس ستر طاقتونه، قوتونه او په مادي امکاناتو مجهز لښکرې په ګونډو کوي، تس نس یې کوي، تر خاورو لاندې یې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د عبرت درس پاتې کیږي. نو تاریخ هم د داسې خلکو د عبرت یو درس دی چې موږ ته راپاتې دی.